السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده په سعودي عرب کې چې دنو درې کسان وجلي وو، هغه د دنیا نه رخصت کړي وو، هغه په چړو باندې والي وو، هغه چې دنو باجوړ ته رسولي وو، د پلار بیان هم راغی د ورور هغه حالات عملول دنو تاسو به هم په چړه باندې مجبور شئ. یار زموږ پښتانه یو بل نه پرېږدي، د یو بل خپې وایي، یو بل چې دنو ختمي زموږ په پښتنو کې چې دنو دا قصه ځکه چې په سعودي عرب کې وای دا هم چې دنو خپل پښتنو چې دنو دا ختم کړي دي. ډېر د افسوس مقام دی. بل طرف ته چې دنو دغه کسانو د پلار بیان راغی، ایو پکې وراره دی او دا دوی چې دنو زامن دي، هغه وای کنه وای بالکل چې دنو د خپل زامنو بدله ضرور اخلم، دیو زما د زامنو سره ولې دومره زیاته وکړو، ولې وسره ظلم وکړو، ولې هغه په چړو باندې وواله، هغه چې د دنیا نه رخصت کو او چې زیات چې نو په خپل وراره باندې خپه یم، زما وراره چې دنو هغه هم واله د یو کور نه درې جنازې چې دنو هغه وځي. یار ډېر د افسوس مقام دی. الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. زموږ په پښتنو کې چې قصه هم داسې ده چې هغه یو بل نشي برداشت کولی، هغه همیشه چې دنو یو بل خپې وایي او دا موږ ټول ولیدل په ټوله زندګۍ کې، په ټول حالات چې دنو موږ د پښتنو ولیدل. نو بالکل داسې مه کوئ کنه چې تاسو راځئ او دا زندگی چې دنو دا ختموي، ولا تاسو د انسان سره ظلم زیاته کوي، هغه په چړو باندې وای او هغه په بېدردۍ باندې د دنیا نه رخصتوي. پلار وای کنه وای زما سره تقریبا 50 کسان دي، وای زه به بالکل بدلا اخلم او زما د نور زامن چې دي وای بالکل کې زدي وته ما تاسو په دې کیسه کې بالکل ګوتی نه وای او زه په خپل زما دیونه بدلا اخلم. یار د پلار هغه حالات مولول د یار سوشل میډیا باندې بیان ورکاو او په هغه کې هغه جړه تاسو ول نو تاسو به هم په جړه باندې مجبور کی، ځکه چې دیو امشر بیان کا تاسو اوریدو د مشر ورور هغه حالات هم تاسو واورېدو، نو تاسو به هم چې دن په جړه باندې مجبوره کی. ډېر ګران کار دی چې د یو کور نه درې جنازې وځي، درې تابوتونه ورته داخليږي او درې تابوتونه د یو کور نه وځي، درې کسان د یو کور نه وځي، دا بالکل د برداشت نه بهر خبره د الله پاک دی. په موږ په پښتنو باندې خپل رحم وکړي، زموږ پښتانه یو بل نه پرېږدي، یو بل وجني، یو بل د دنیا نه ختمي. او ما چې د پلار بیان واورېدو یار موږ هم چې دن په جړه باندې مجبوره کو، موږ هم ډېر زیات خپه کړو چې ولې زمونږ پښتانه لګي او یو بل چې دن وجني، هغه تل د مسافرۍ د پاره الته چې دنو مسافرۍ کوي، پیسې ګټي ځان له ګټي که په هر طریقه باندې ګټي ځان له ګټي او بل لازم مسافر او هغه لګي او دغه د دنیا نه رخصت یا زمونږ چې دنو جلسي په موږ چې دنو دا قصې مې ډېرې زیات دي. موږ وایو چې زه کامیاب شو دا بل انسان الله پاک تباہ او برباد کړي، په موږ قصې هم داسې دي. بالکل چې دنو داسې سوچ مه کوئ. تاسو د دې مسافرو د حالات وینئ کنه چې په مسافرۍ مرګ چې دنو ډېر زیات خطرناک وي او ډېر زیات چې دنو سړی په جړه مجبوره کوي. دا پښتانه ورونه چې دنو وجلي دي، پلار وای کنه چې زه به ضرور د دیونه بدلا اخلم او بالکل چې دنو ته به بېدردۍ باندې ولې وجنې، ته ولې دومره ظالم شوې، دومره چې دنو ستا په زړه کې ترس نه راتو چې ته یو انسان نه اخلې هغه وجنې. هغه څه ګناه هم نه ده کړ کنه چې سړی یو ګناه هغه چې دنو سړی وولي سړی ختم کې خلک وایي چې دا پلانې ګناه کړې ده. یو انسان ګناه نه وي کړی او ته راځې او هغه چې دنو په پارکینګ کې ډایرکټ چې دنو د دنیا نه رخصت. یار ډېر افسوسناک واقعه راغلی وه، تاسو سوچ هم نشئ کولی. الله پاک دې زموږ په پښتنو خپل رحم وکړي او د دریو کسانو دې الله پاک په جنت الفردوس کې مقام ورکړي او دیو مور پلار لري چې دنو الله پاک صبر ورکړي. ډېر زیات ګران کار دی کنه چې انسان وفات شي او بلکې درې کسان د یو کور نه وطن، دا بالکل سړی نشي برداشت کولی. خو الله پاک دی په موږ ټول مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي. بالکل چې د یو بل عزت کوئ، د یو بل خپې مه وایئ کنه. یار دا چرته هم مه کوئ کنه چې یو کس مسافرۍ لتلی زمونږ خو هلته په سعودي کې په دوبۍ کې وایي داسې حالات دي نفسي نفسي وي، وایي د خپل خپلوان دي هم چې دنو تپوس نه کوي، زمونږ خو دغه حالات دي. خو الله دې په موږ خپل رحم وکړي. پښتنو ورونو دا چې دنو په سعودي عرب کې درې کسان ختم کړي وو، هغه وجلي وو، په چړو باندې وجلي وو، هغه ختم کړي وو. دغه د پلار دغه بیانو د ورور هغه حالات چې تاسو ولته نو تاسو به هم په جړه مجبوره کوي. نو ویډیو د ټولو پښتنو سره شیر کړئ. الله دې په موږ خپل رحم وکړي. ضرور ورته دعا کوئ چې الله ولا په جنت الفردوس کې